دغه د ریاست کانال ته چې راغلی او د ریډي مرکز ته دلته دغه یو څه مخکې د 10 دقیقې مخکې د سجل جنجالو دا جنجال د چې باره کې و دغه صفا وینا کوو چې د وطنوالې ووري دا خو په دې سال ما خپل رایه اچوله چې ورغلم بختره مې دغه ټیم والا نه وکړه د کسان نه وکړه ما مخکې عکاسي کوله د عبدالله پلویانو چاته کار نه کاوه جای نه خو د ټول امکانات په میز ورته ایښي دي واسکټ یې اغوستی ده او څوک شاړکی ماړکی و او بس د عبدالله طرفی که اشرف غني ته یې ور اوازه شوله که اشرف غني ته رایه ورکوې ګوته ولکړې ماشین خراب ده بیا هغه عمر پسې زه واورېدلم چې یاره دی وکړو اشتیا ده دا کوم عمر و دا هغه څوک نماینده و دلته ولسي اجمل عمر ولایتي شورا غړی ولایتي شورا ده صحیح د هغه جنرال کورنۍ که نه بالکل بیا چلانو په میز باندې خو ډب شروع شو چې خلکو شکایتونه کول دا مې دا خراب دي دا هغه خراب دي کار یې نه کاوه جای ورته نه ښوده هسې پالتو راغلي وو ناست وو په همغه کې ټول پوښتنه مې وکړه دې کسان نه وکړه وایي دا د عبدالله پلویانو عبدالله په خپله یو خاین یو د دې ملت یو افغانیت و اسلامیت دښمن ده نو همداسې چې یو پلوی یا خرکوش ټول افغانیت و اسلامیت ته نه ګوري پیسو مقابل کې هر څه خرڅوي دغه پلویان به وکړو یو کس پکې که نه د هغوی په وجه دا ګډوډي جوړه شوې وله دا کمپین ګډوډ کوي او بس دغه هغه ټول د عبدالله کسان کوي او تاسو ته اجمل عمر خو څه ونه ویلې چې مشکل نشته یا چې ده ما خو هغه ټیم کې پوښتنه وکړه دغه لګولي نه مخکې اجمل عمر راغلی و هغه ویل چې څه نشته ما هغه پوښتنه وکړه چې دقیق دا خر و خرکوس معلوم شي ځکه هر وخت کې اوس دلته یو میډیا والا راغلی وي نکاس والا هغه وایي د وهلو یې حق نه لرو په هغه باندې یو وار وکړه معلومه شي دونه مولۍ جوړه کړي لاوهې به نه ویې وهه داسې ووهه چې بل کس داسې کار ونه کړي مننه الله دې عزت وکړي مننه خیر